امام ابن ابي الدنيا انس بن مالک رضی الله مبارک دا روایت راوړی دی چې هغه ورځ عائشه رضی الله عنها په سلام ایو بل کس وسره نو دی بل کس د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ته پوښتنه کو وی موږ ته د زلزلې مبارکي سوایا وی غیره دغه خبرو کړی چې زلزلہ راځي اذا استباحوا الزنا کله چې زنا حلال شي وشربوا الخمور او خلق شرابونه وسکي او خلق د ټنګ ټکور سامان استعمال کی غار الله عز وجل في سمائه والله بغير ذات بدا غیرت تلاسوی الله دې زمکه ته وی چې ورقېږي په او خوځيږي په فإن تابوا کچې توبو باسي ان لازمکه ودرېږي او الله بچکی او کنه خپل حالات کې نه ورځ الله بالکل تباکی او ام المؤمنین دا عذاب د ټول خلکو لپاره وی عذاب د مجرمانو لپاره د فاسقانو فاجرانو د کافرانو لپاره د مؤمنانو لپاره وی دا یو موعظه یو نصیحت مؤمنان د دې نساخلی نصیحت اخلي ها عبرت اخلي او دا دغه لپاره یو رحمت ته الله چې الله ته خبر را یاد کړ دا ګور الله رحمت ته چې د بنی منځ کې موږ ته خبر را یادي کله راته نه را یادول زموږ د زړه قاسم د شي ګټه دي چې نه را دول چې سهال مو بیا خو هغه زړونه او هغه زمیرونه کوم چې د الله نه لري هغه د دې خبرې نه بالکل صفای انکار کړی دی وي منګه عبرت د دین نه اخلو خدای خلق دي چې زميري مړي او ځکه زه دا وایم یا الله زمنګ د ملک زمکه خو تا وړه قوله خو زمنګ زمیرونه ونه لقیدو زمکه څومره غټ مخلوق ته هغه خو زیاده خدای سره زمیر خو زیاده د زمیر خو زیاده پکړ دي زمیر چې کله د زمیر خو زیاده کړي نبی به خیر خرید به یې مسله دا دی زمنګ زمیر ودلې زمیر باسول غواړي الله په قران کې د بازو خلکو باس کړي وی باغو باندې ما سخت راوستا د دې لپاره چې دوی ماته واپس نو یو څه خبري شروع کړي قد مس آباءنا الضراء والسراء الله یو دا خبري شروع کړي چې دا خو عامه خبري زموږ پر نکتم دا خبري راغلي دا څنګه چې زموږ باس خلک وي دا د علاقې سره موسم ورزوم پر نکم مدني راغلي ګوره الله وی ما عذاب راوستو د دې لپاره چې خلک ماته راوپس شي دی ول خبره دا جوړ کړو دا خو دي شي ظهر الفساد في البر والبحر وجه او پرمته کې فساد کار شي الله ولي الله بما كسبت ايدي الناس دخلكم دي سکړي دا غي دراس وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون الله بعض ظالمان من بعض باندې مشران کو یا الله ولي ته ظالمان په ظالمانو مشران کې وي د دوی د اعمالو دلاسه زمنګ دی ژوند ته کډیو کتو او زمنګ دی معاشري ته کډیو کتو تباریان شي غونه به باندې ځک شي او په دې جسم باندې وختو دريږي وګوره د خلکو حالات ته د منځ سره وګوره د خلکو حالات ته د جمی سره په منځ کې وګوره د خلکو حالات ته چې سحر منزل څومره خلک راځي وګوره د خلکو حالات ته د مازیګر په منځ کې څومره خلک یې وګوره معاشري خپل نظر واچو کړ جمعات کې څو صفې زیات نه زیات څو صفې صفیات او د جمعې په ورځ صفونه سي زه په جمعات کې نه دا مسلمان په کوم ځای کې مخ کې دا په کوم ځای کې همون ځای نه کوم دا د امت حال او حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم با کله نه کله د جمعې په دې منځ کې د دوه رکعاتونو کې په یو کې به سورۃ الجمعه وي او په بل کې به سورۃ المنافقون وي نو سورۃ الجمعه خبر واضح دي چې د جمعې باس پکې راغله خو سورۃ المنافقون ولوي هغه چې کم په دې منځونو کې نه راخر کې سیب د جمعې د منځل راځي دا غوته وره دغه د منافقت صفت الله په قران کې د منافقانو دغه صفت ذکر کړی کنه الله منځونو ته نه پاسي الا وهم کسالا پلس من پاسي يراؤون الناس كما انزل جدلان وشي چا د پاره خلکو ته خیر ولا يذكرون الله الا قليلا الله نه دې مګ ډیر لګي دي هغه دې ریاکاری د پاره یاد سلف کې دي سره یو واقعا سلفونه چې یو بګو هغه ترکانو او د سټکې راغستو میخونه ټکوال او کس وسره ولړو چا د پاره چې کار کو نه چې څنګه د سټکې اوچت کو یو الله اکبر الله
الله اکبر. دې څه مطلب دی؟ الله اکبر الله اکبر. الله لوی دی، د هر سنه لوی دی، ستا د سټک د گزار نه لوی دی، ستا د ټیکدار نه لوی دی، ستا د تجارت نه لوی دی، ستا د دنیا نه لوی دی، ستا د بچو نه لوی دی، ستا د خزینه لوی دی. دا کلمات ځکه په اوله کې راځي الله اکبر او ختمېږي په دې باندې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. اسټک هغه دې سوچت کړو چې الله اکبر راغی بس سټک یې ذکر اصل دې دنیا خدي نه الله لوی دی، الله لوی دی. زه په دنیا خو نه ټکوم. اته څه خبرې کې ته کوم ځکه بیا راشه منځنه بعد ما او دغه منځونه منځنه بعد به اذکار دی او به سنت دی. روی دغه زموږ طریقه ده کدي خوخه ده سیده رب را ته आवाज کړی دا زه خپل کار کوه. الله اکبر. دې ته ایمان وای او دا خبرې ګوره د خندا نه دی، ګوره جړه خبرې دي. په خپل حال باندې وجاړي، د خپل پښتنو باندې وجاړي. نو په ملک سود چلیږي نه چلیږي. تاسو مکو چې څومره دي سود ته خلک نن سبا تجارت وای، سود ته نن سبا خلک کاروبار وای. او د دې خلکو مبارک الله سوي کوم چې سود خوري فإن لم تفعلوا کچری تاسو سود پرې نه دی فأذنوا بحرب من الله ورسوله نو بیا واوري د الله د طرف نه تاسو سره د جنگ اعلان دی. الله به تاسو سره جنگ کوي او چې قوم سره الله جنگ کوي په دې رحمت راوړي. چې یو قوم سره الله اعلان وکي چې زما او د دې قوم جنگ دی، جنگ زمونږ دی او بسره جنگ دی. رب العالمین چې وایي چې زمانه طرف نه اعلان جنگ شوی په دې باندې الله برکتونه راوړي. خو د زلزلې به د عذابونو برایي کوي. نمونه ولا بدل کړی دي سود ده لکه په دروازه نه چې په کوم طرف ولا راغلی دی په کړکۍ ولا راځي. ناجی غریبی ده، ناجی عجزی ده، ناجی کمزورتیا ده، ناجی دي شي ناجی دي شي. ته ډیر ول نمونه بدل کې او کډیر ول طریقې بدلی کې سود سود ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم درجه دي د ټول کمزوري درجه ده لکه سړی چې خپل مور سره زنا کوي. دا کمزوري درجه ده، بالکل کمزوري درجه ده. خدای د معمولی سود دا غي دا لکه سړی چې د مور سره زنا کوي. زمونږ په معاشره کې رشوت چلیږي نه چلیږي؟ ها رشوت نه بغیر د غریب سړي کار نه کوي. غریب سړی مجبور شوی دی وایي زه څه وکړم بغیر د دې نه کار نه کېږي. چې یو معاشره دې درجې ته ورسي چې بغیر د رشوت نه د هغه کار نه کېږي په دې باندې د الله عذاب نه راځي. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلې په دواړو باندې کمې چې ورکوي او کمې اجر د دې نه زیات خپل معاشرې ته وګوره. زموږ په معاشره کې د زنانو پرده ختمه شوې ده که نه ده؟ ختمه په نوم پرده پاتې شوې ده. ته لاړ شه بازارونه وګوره او ځان هسې ړوند کون کوه مه چې نه موږ ښه یو. موږ ټول چې دلته کوم ناست یو پښتانه یو د دغه ملک یو دغه علاقې یو ښه خپل بازارونه پېژنو هر څه پېژنو. دا بعض کسان نور په ګوته باندې پټوي، نور ته ګوته نیولې وي نه نور نشتی. ته څه وایې نور نشتی؟ ته ورشه بازارونه وي نه، ته ورشه حالات وي نه چې ته ته پته ولګي چې زنانه په کوم حال کې روانې وي.